د حجاب یا پردې په باره کې مختصره او لنډه خبره دا باید زده کو چې د حجاب یا پردې حکم دا د الله رب العالمین له طرفه سوی دی، دا د یو بنده د خوا فرمان نه دی. او د حجاب حکم مؤمنان ښځو ته د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم له طرفه سوی دی. اوس که د الله تعالی بندگان د نبی صلی الله علیه وسلم امتیان تا ته د حجاب په باره کې څه حکم درکوي، خدا هغه حکم را تازه کوي، نو دلته تاسې دغه یو څه بندگان ولې تر اعتراض لاندې راولئ؟ بلکې حجاب خو ستاسې لپاره عفت دی، ستاسې لپاره عزت دی، ستاسې لپاره پرده ده، ستاسې لپاره حفاظت دی. ځکه حجاب یو د الله حکم منل سو، د الله تعالی فرمان منل سو، اطاعت سو. دویم د نبی صلی الله علیه وسلم اطاعت سو. دریم حیا ده، عزت دی، عفت دی. په قرآن کریم کې چې الله رب العالمین د حجاب په باره کې حکم کوي، نو هغه خطاب مؤمنانو ته کوي. نو دا خطاب عمومي ښځو ته دی. کم څوک چې وځان ته په ظاهره باندې مسلمان وایي، مؤمن وایي، یا نارینه یا ښځینه، او هغه بیا د حجاب مخالفت کوي، دا په حقیقت کې حقیقي مؤمنان نه دي. دا باید وپېژندلی سي. آیا بې سترې ښځه د حجاب ایستل، ښځه بې حجابه کول، ښځه لوڅه بازار ته راویستل، دا بشري حقوق دی؟ بلکې حجاب خو د ښځو لپاره، د زنانو لپاره عفت دی، عزت دی، ساتنه او پرده ده، بلکې دا اصل د بشري حقوق دی. الله رب العالمین چې مؤمنان ته دا حکم کوي، هغه داسې فرمایي: یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. ګوره، ونساء المؤمنین د مؤمنانو ښځو خطاب راغلی دی. نو ته چې حجاب په تن کې، دا خو ته د الله تعالی فرمان ومنئ، د نبی صلی الله علیه وسلم فرمان دې ومنئ. عایشه صدیقه رضی الله عنها ته د بني تمیم څه ښځې رالې او دې ښځو نرۍ جامې اغوستې وې. عایشه صدیقه رضی الله عنها ورته وایي: ان کنتن مؤمنات، ای د بني تمیم ښځو تاسې دلته راغلي یاست، که مؤمنانې یاست، فلیس هذا بلباس المؤمنات، کم لباس چې تاسې په تن کړی، نری لباس، نازک لباس، دا د مؤمنانو ښځو لباس نه دی. او که تاسې مؤمنانې نه یاست، بس بیا په دغه نری لباسونو باندې خپل خوند اخلي. ځکه چې حکم د حجاب دا به مؤمنان ښځې پر ځای کوي. دوه قسمه انسانان د حجاب مخالفت کوي. یو بې غیرته انسان چې پر ښځه باندې غیرت نسی کولی، هغه به د حجاب مخالفت کوي. او بل بې عزته ښځه، دا به د حجاب مخالفت کوي. په کومه کورنۍ کې چې غیرت دی، په نارینه‌و کې غیرت دی، هغه به په خپلو ښځو باندې حجاب کوي، د حجاب مخالفت به نه کوي، د حجاب حکم به ټینګ نیسي. او په کومو ښځو کې چې عزت و عفت و پاکي پرته وي، دا ښځې به حجاب کوي. زه دا نه وایم چې د ښځې حجاب په تن سو، بس بیا د دې نه ملایکه جوړه سوله. ډېرې ښځې داسې شته چې هغه په حجاب کې غلط کارونه کوي. موږ به هغه ته ګوته نه نیسو، ځکه زرګونه داسې ښځې بیا شته چې هغه په حجاب کې محفوظې پاتې شوي، ځکه چې د انسان زړه یا د انسان شهوت و هغه خواته، هغه طرف ته میلان کوي کوم شی چې سترګې وویني. نو اوس چې یو زنانه په حجاب کې هغه سترګې نه ویني، نو د هغې خواته میلان یا شهوت یا فتنه کمه وي. نو په دې خاطر باندې ښځې عزت، عفت او پرده، حفاظت هغه په حجاب کې پروت دی. درنو اوریدونکو، تاسو د مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب و اصلاحي بیان ته غوږ واست چې د معارف الاسلام ادارې لخوا نشر سو.